السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله یو ځل بیا تاسو سره حاضر شوم. مینوالو تاسو ګورئ پښتو ټیکنیکل انفارمیشن پارت نمبر 2. مینوالو زه امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. مینوالو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته نن ډېر اهم سنټنس جملې وښیم چې تاسو به ترې ډېر زیاته ګټه پورته کړئ. خو شرط دا دی چې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ چې بیا یې زده کړئ. کله چې تاسو ویډیو تر اخره نه وي لیدلي نو تاسو بیا نشئ زده کولی، خو ویډیو ښه په غور ښه په شوق سره ګورئ نو تاسو ډېر په اسانۍ سره انشاءالله انګلیش بیا زده کولی شئ. کم مخکې تاسو ته ما پارت نمبر ورډ سیټ کړی، هغه کې ورډز میلینګ هغه ډېر اهم دي، په ډایلي کې ډېر زیات استعمالېږي. هغه که چا نه وي کتلي هغه وګورئ انشاءالله دغې سره به زه تاسو ته نور ورډز میلینګ په نیکسټ بله ویډیو کې په نورو ویډیوګانو کې زه تاسو ته استوم. خو نن کم ټاپک چې ما راوړی دی، کم جملې چې ما راوړي دا ډېر اهم ده، په ډایل کې ډېر زیات استعمالېږي. نو تاسو کولی شئ د په ذریعه باندې ډېر زیات خبرې اترې په انګلیش کې وکړئ. مینوالو اوس ویډیو شروع کوو، خو دا ویډیو شروع کول نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ کوم مینوالو، که چا زما چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ لاندې راته هغه چینل سبسکرایب کړئ، سور بټن چې دا سبسکرایب کړئ او په دخوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دباو کړئ. د دې په ذریعه تاسو ته زما ویډیوګانې تر ټولو نه اول تاسو ته رسیږي. مینوال اوس زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. مینوال تاسو اول وګورئ پښتو ټیکنیکل انفارمیشن پارت نمبر 2. دا الفاظونه به تاسو ویلي خو دا کوم چې ما لیکلي دا ډېر اهم دي. دا که تاسو زده کړئ انشاءالله تاسو په انګلیش کې ډېر زیاتې بیا خبرې اترې انشاءالله دې په ذریعه به تاسو کولی شئ. ډېر اهم دي، تاسو باید زده کړئ. مینوال اوس ګورئ how are you ته څنګه یې؟ I am fine زه ښه یم. where do you live ته چېرته اوسېږي؟ I live in Afghanistan زه په افغانستان کې اوسېږم. what are you doing there ته هلته څه کوې؟ I am working here زه دلته کار کوم. what is your father doing nowadays ستا پلار نن سبا څه کار کوي؟ he is a tailor nowadays هغه نن سبا یو درزي دی. what are you doing ته څه کوې؟ I am a student yet زه تر اوسه یو سټوډنټ یم. how is going your study now ستا درس اوس څنګه روان دی؟ my study is good right now زما درس اوس مهال ښه دی. what is your aim in life ستا په ژوند کې څه خواهش دی؟ I want to be a doctor زه ډاکټر جوړېدل غواړم. اوکې سمه ده. different sentences مختلفې جملې. what is the matter څه معامله ده؟ what happened to you پته څه وشول؟ where will you stay in Lahore ته به په لاهور کې چېرته پاتې کېږي؟ where will you go to tomorrow تاسو به سبا ته چېرته ځئ؟ who is your family doctor ستاسو د کورنۍ ډاکټر څوک دی؟ where is your father now ستا پلار اوس چېرته دی؟ how much milk do you want ته څومره شودې غواړې؟ who has stolen your book ستا کتاب چا پټ کړی دی؟
Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? دروازه څوک ټکوي؟ Whom do you want to see? Whom do you want to see? تاسو د چا لیدل غواړئ؟ تاسو د چا لیدل غواړئ؟ ښه مینهوالو نن ویډیو دغه وه چې تاسو ته ما کومه وښودله. نو انشاءالله تاسو به ډېر ګټه ترې پورته کړې وي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته پاسټ فیوچر پریزنټ کم ټینسز چې دي زمانې چې دي کمې دي هغه ډېر زیاتې اهم دي. ګرامر به انشاءالله زه تاسو ته شروع کوم. نو تاسو انشاءالله بیا د هغې سره تاسو ډېر مخکې ته لاړ شئ خو زما ویډیو ته په غور ګورئ. انشاءالله زه تاسو ته ګارنټي درکوم تاسو په نږدې وخت کې بیا انګلیش زده کوئ. ښه مینهوالو اوس ویډیو ختم شوه تر اخره ورسېده. خو د ویډیو شروع کولو نه د ویډیو ختمولو نه مخکې یو وړوکی شاندې ریکویسټ بیا کوم که زما چینل چا نه وي سبسکرایب کړی نو زما چینل راته سبسکرایب کړئ او په دخوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دباو کړئ تر څو چې زما نوي ویډیوګانې تر تاسو پورې اول ورسیږي. مننه.